سعودي عربستان له افغانانو سره د 10 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان وکړ. په سلامونه مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په کابل کې د سعودي سفارت ویلي چې دغه پیسې د سعودي شاهي دولت لخوا د افغانستان لپاره بشردوستانه مرستندوی صندوق ته ورکول کیږي. یا سفارت ویلي د دې مرستې موخه د افغانستان په خلکو باندې د روان بحران په کمولو کې مرسته کول دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي پراختیایي بانک له لارې د افغانستان له خلکو سره د سعودي عربستان د شاهي دولت څخه مننه کړې ده. یاد وزارت ویلي چې سعودي تل په سختو شرایطو کې د افغانستان خلکو ته لاس ورکړی دی او په خبره یې تازه مرسته به د افغانستان او سعودي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا اوس زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.